بسم الله الرحمن الرحیم. تیر درس کې مونږه د مایکروسافت وینډوز 10 په پرسنلایزیشن باندې خبرې کړې وې چې څنګه د ډیسکټاپ آیکن نو د نور شان بدلو. نن وینډوز 10 کې نیټورک او انټرنیټ آپشن باندې خبرې کوو. دې لپاره زه راځم سٹارټ بټن ته سیټینګ ته راځم او راځم نیټورک انټرنیټ آپشن باندې کار کوم. دا آپشن چې وګورئ دا په حقیقت کې ستاسو درس نه دی، یعنی تاسو خو ابتدایي اولی پروګرام دی که نه. کم کسانو چې کمپیوټر ساینس هم ویلی هم په دې په ټولو آپشن باندې نه پوهېږي، خو زه بیا هم په دې خاطر چې لاین کې راغلی دی هغه کوم مهمه خبرې چې دي هغه تاسو ته تشریح کوم. اوس زیاتره دا کمپیوټر چې تاسو د کنټینټل کې تاسو ګورئ کم کس چې نوی راځي هغه چې کله زه کمپیوټر کې ورته انسټالیشن وکړم نو هغه کمپیوټر ته زه آی پي ورکوم. آی پي چې ورنه کړم هغه د دې کانټیننټل د نیټورک حصه نشي کېدلی، صحیح ده. هغه ډومین سره راجستر کوم، مرکزي کمپیوټر سره سرور سره زموږ چې دا هغه کار د کوم ځای نه کېږي، آی پي ادرس شیان دې ځای نه ورکول کېږي. اوس آی پي ادرس چې شی دی هغه ستاسو د درس حصه نه ده، خو بیا هم زه دې باندې تاسو سره خبرې کوم چې حد اقل آینده کې له خیره کله چې د آی پي ادرس نور شیان هم زده کړو تاسو پوه شئ چې دا کار د کوم ځای نه کېږي، صحیح ده. نو راځم نیټورک او انټرنیټ آپشن ته. دا کیبل چې کله زه ونښوځم دا بیا داسې کېږي. دلته چې کله راغلم دلته ډېرې قیسې ډېرې خبرې وي. اول خو ماته دلته ټول نه مخکې وایي چې یو آر کنیکټډ ټو د انټرنیټ. هلته وګوره زه وای فای سره کنیکټ یم. که چیرې زما وای فای بند وسي نو اټومیټیکلی چې زه کله بیک لاړ شم بیا دلته راشم وګوره ماته وایي چې ناٹ کنیکټډ. ته انټرنیټ سره وصل نه یې انټرنیټ سره وصل. نو که چیرې ماته وایي که چیرې ته مشکل لرې ټربل شوټ کولی شي کمپیوټر دی، یعنی کمپیوټر کولی شي تا سره کومک وکړي چې ستا دا مشکل حل کړي تر څو چې انټرنیټ سره وصل شي. زه ورته چې نه دا ماته معلومه ده وای فای مې ډسیبل کړی، وای فای باندې کلیک کوم چې بیرته زه کنیکټ شم انټرنیټ سره. نو دا اوس وګورئ دې سره ما ځان کنیکټ کړ، دغه وای فای سره کنیکټ شوم، هغه هم بیرته څه شو خپله فعاله شو. بل که چیرې پراپرټیز بدلی د دې کنیکشن دا کم وای فای کنیکشنونه چې تا سره دي چینج کنیکشن پراپرټیز باندې کلیک کړه، دې ځای نه کولی شي چې پراپرټیز بدل کړي. دا پراپرټیز هېڅ د ستاسو مربوط نه کېږي، هېڅ ضرورت نشته دی. ګوره ولې لیکلي دي کنیکټ اټومیټیکلی وین ان رینج. که چیرې تاسو دا آپشن ان کړئ دې ځای نه زه لاړم دویم منزل ته لاړم، د دې ځای وای فای بنده شوه، خو چې کله بیرته زه دلته راوړم کمپیوټر خپله کنیکټ کېږي وای فای سره. دلته ځکه ما ورته ویلي دي کنیکټ اټومیټیکلی وین ان رینج، وای فای سره اټومیټیکلی وصل شه کله چې وای فای په ساحه کې موجوده اوسي. نو دا مې ان کړی ورته. بل وګورئ لیکلي دي رینډم هارډویر اډرسز. دا موبایلونه چې نه دي دا تاسو ته وایم ګوره دا تخنیک بل چاته ونه ښایي چې بیا ګوره زه هغه کېږم اوس په تکلیفېږم. دا اوس ګوره دا موبایل دی، ساده موبایل دی، سمسنګ موبایل دی. آیفون کې دا نه کېږي. سمسنګ موبایل کې هر یو موبایل هر یو ډیوایس چې تاسو ګورئ برقي ډیوایس دا یې ځان ته یو خاص ادرس لري چې هغه ته ماک ادرس وایي. هغه چې دی چې کله جوړېږي دا ماک ادرس ورته ورکول کېږي هغه په هېڅ صورت تغییر نه کوي، دایمي هماغه ډیوایس د دې اوس یو خاص نمبر دی، د دې تلیفون یو خاص نمبر دی چې هغه هیڅ وخت تغییر نه کوي. اوس دا بعضې چینایي تلیفونونه راغلي دي، دا بعضې سافټویر د دې توانایي پیدا کوي چې ستا هغه مک ادرس چې بدل کړي. هغه چی لپاره بعضې هکران دي چې مثلا غواړي یو د چا سیستم هک کړي، دلته اوس یو مک ادرس دی چې څوک یې پیدا نه کړي درو خپل مک ادرس نیم ساعت بعد بدلوي، ځکه کمپیوټر چې پیدا کېږي د مک ادرس په اساس باندې پیدا کېږي. اوس مثال په طور باندې د دې مک ادرس ما واغسته، دا کمپیوټر که 3 کاله بعد هم زه وګورم مخامخ شم مک ادرس چې کوم د هماغه په اساس زه پیدا کولی شم چې دا کمپیوټر زما او ما نه ورک شوی دی چې اخیستی دی. مک ادرس په اساس باندې پیدا کېږي، موبایل هم پیدا کېږي. نو دا کم کسان چې زیاتره زموږ همکاران یا دا نور ورونه چې میلمانه دي دوی چې د میلمنو د اتاق نه استفاده کوي زه یې مک ادرس بلاک کوم ورته. هغه چې بلاک کړي خو هغه سیستم باندې نه پوهېږي که پوه شي خرابي کړي. هلته یو آپشن دی لکه دلته لیکلي ګوره یوز رینډم اډرسز فور دس نیټورک. که چیرې تا دا ان کړی آن دې کړی یو مک ادرس ما بلاک هغه موبایل اټومیټیکلی بل مک ادرس جنریټ کولی شي، بیا هم کولی شي نیټورک سره وصل شي. خو دا به نور ته نه وایي ګوره غاړم بنده چې بیا هغوی دا تخنیک وهي مونږ سره ګوره ښه چې بیا زه ورسره جنجال کېږم هر دقه به زه دغه مک ادرس بل بلاک کوم بل بلاک کوم. نو که چیرې تاسو دته دا ان کړی نو آف هم کو په دې معنا چې هماغه کم خپل اډرس دی هماغه اخلي رینډم بل مک ادرس یا بل اډرس به نه اخلي دا کمپیوټر. او که چیرې دا کار هم کړی که نه یا چینج ډیلی بیسس روزمره یو ورځ یو مک ادرس اخلي اډرس دې اخلي بل هغه که مک ادرس یې کار شي صحیح ده بیا دې بل اخلي بیا دې بل ښه زه ورته چې نه دا آف که دا ښه نه دی.
صحیح شوه. دا آپشن همدونه بس دی. نور دلته ډېرې خبرې دي چې مثلا ستا د دغه کوم وای فای سره چې زه کنیکټ یم اول خو دلته ماته دغه د وای فای نوم راکړي. ګوره د وای فای څه دي HIKTPWSRAP دا هغه مخفف نومونه دي چې موږ ته معلومات کېږي دا څه معنا ورکوي موږ ورته ورکړي دي. دلته ماته وایي شي دا دې سره وصلې ته صحیح ده. او سیکیورټي ټایپ چې دی امنیت سیکیورټي نه لري یعنې پاسورډ شیان نه لري صحیح ده. نیټورک بانډویډ څومره دی بل کوم چینل دی چینل 4 کې کار کوي او بل د آی پی ادرس یې کوم یو دی د کمپیوټر چې دی اخیستی دی او بل چې دی ډي ان اس نم هغه چې دی آی پي چې دی خو دا ټول معلومات دلته درکوي او دا معلومات تاسو بیا په مرور د زمان له خیر پوهېږي چې دا څه معنا ورکوي. بل منیج نو نیټورک هغه وای فای کنیکشن چې ته مخکې نه وصل شوی ورسره دا هم ډېر مهم اپشن دی متوجه اوسئ ورسره. دا وای فای خو زمونږ مایکروټیک سیستم دا جدا دی. که غواړې ته هغه وګورې په دې باندې کلیک هغه لیست تاته ښیي. ګوره زما کمپیوټر دې سره وصل شوی دی دې سره وصل شوی دی دې سره وصل شوی دی یعنې د دې ټولو سره وصل شوی او د هغې انټرنیټ یې استعمال کړی دی. کله څه شی کېږي ګوره قاري صاحب دا ډېر مهم موضوع ده. د مثال په طور نور دفترونو کې دغه زما هغه دی که نه دا زما وای فای نوم دی یا کور کې ما سره وای فای سیستم دی. د دې وای فای چې دغه HIKMRK AP دی د ده نن ورځ پاسورډ ما ورکړی 1 2 3 4 5 او زه دې سره کنیکټ شوی یم صحیح ده. زه دې سره کنیکټ شوی یم که سبا بیرته زه راځم مثلا که بیرته زه راځم دلته دې سره زه کنیکټ کېږم د دې پاسورډ څوک چینج کړي زه ورسره کنیکټ کېږم خو کار نه کوي. اول خو دا چې خپله درته وایي چې د دې پاسورډ چینج شوی نوی پاسورډ ورکړه او که چیرې ونه ویلی درته بیا به څه چل کوې راځې به همدغه وای فای نوم باندې به کلیک کړې دلته به فارګیټ ورته وویل. فارګیټ چې ورته وویلې په دې معنا چې د دې مخکې کوم تنظیمات سیټنګ ستا په کمپیوټر کې ثبت شوي هغه ټول ختموي درته یعنې په دې معنا چې دا کمپیوټر نوی همدغه لحظه دې سره وصل کېږي. فارګیټ چې ما کلیک وکړو نو بیا چې ته کنیکټ باندې وایې تا نوی همغه یوزر او پاسورډ درنه غواړي بیا ته کولی شي هغه نه استفاده وکړي. نو که چیرې ستاسو کمپیوټر دغسې مشکل سره مخامخ کېدل تاسو به دا فارګیټ کوئ هغه نه بعد بیا کنیکټ شي بیا کنیکټ کېږي ورسره. په هر صورت کې کوم بل وای فای اټکوئ تاسو دې نه اټکولی شي دا څه معنا ورکوي دا ډېر مهم آپشن دی. ما ستاسو هغه قطعه کې نه دی هغه بله قطعه چې ده هلته یو سیستم جوړ کړی دی چې د وای فای نوم مې هایډ کړی دی پټ کړی مې دا اوس خو معلومیږي که نه دلته هغه مې پټ کړی په دې خاطر باندې چې ما نور څوک ته استفاده ونه کړي. نو اوس که زه دا کمپیوټر وړم چې هغه وای فای سره وصل کوم دلته چې وای فای ته راشم د هغه نوم دلته نه راځي زه باید څه وکړم رای به شم اډ نیو نیټورک ته به راشم دلته باید د نیټورک نوم ورکړم مثلا هغه چې هر چې شی دی تاسو ته زه اوس نه وایم مثلا HIK مې ولیکو صحیح ده HIK مې چې ورته ولیکو کنیکټ باندې کلیک وکړم نو بیا هماغه صفحه لکه دلته چې وای فای سره وصل کېږي صفحه راځي تاسو نه یوزر پاسورډ غواړي. نو صحیح شو دا په موبایل کې هم داسې آپشن دی. دا آپشن ګوره دا ستاسو هغه د درس د لیول نه پورته دي نو په دې خاطر مخې ته راځي زه لږ تشریح ته کوم که دا هم یاد نه کړې فرق نه کوي. تاسو داسې مه وایئ چې استاد دا دونه خبرې دې وکړې یو موږ یاد نه کړ فرق نه کوي چې یاد هم نه کړي دا په وخت سره تاسو یادوئ انشاءالله. نو دا په دې بل دې نه تېرېږم د سټیټس نه وبخښئ دلته چې دی د سیټنګ ته چې زه راشم ګورئ سیټنګ باندې راغلم سټارټ ته سیټنګ باندې ما کلیک وکړو دلته ډېر آپشن دي. اول ځل د نیټورک انټرنیټ آپشن کې موږ ته څه راوړي دا سټیټس راوړي دا ګوره سټیټس کې کې خو مې ورته وویل چې اول تاسو د کنیکشن معلومات راکوي څنګه دی څنګه نه دی صحیح شو. لاندې ګوره بل لیکلي چینج اډاپټر آپشن زه چې خپل کمپیوټر غواړم انټرنیټ سره وصل کوم په دوه شکل وصل کېږي یا به په وای فای وصل کېږي یا به په لاین باندې وصل کېږي صحیح ده یا په وای فای باندې یا په لاین باندې دغه دواړو آپشن دلته دي. چینج اډاپټر آپشن ته چې کله تاسو راشئ دلته ګوره یو وای فای دی یو ایترنیټ پورټ دی. ایترنیټ پورټ دا کمپیوټر شاته وګورئ د انټرنیټ د لاین دپاره یو پورټ دی هغه ته ایترنیټ پورټ وایي چې هغه کې لاین وصل کېږي او د لاین د طریق نه ستا کمپیوټر څه کېږي انټرنیټ سره وصل کېږي بیا یا د یو دفتر نیټورک سره وصل کېږي. و چې زه کنیکټ یم چې شي په واسطه کنیکټ یم د وای فای په واسطه باندې دا ګور دا ډسیبل دی چلیپا دا ورباندې. نو زه چې که چیرې غواړم د مثال په طور باندې د کانټیننټل د نیټورک سره وصل شم که هغه په لاین او که په وای فای نو یو خو دوه طریقې یو دا دی چې بغیر د آی پي نه هم کولی شم وصل شم چې آی پي ورته ورکړم او یو دا دی په آی پي سره وصل کېږم. آی پي ولې موږ ورکو کمپیوټر ته آی پي خپله معنا د انټرنیټ پروټوکول دا یو خاص نمبر دی چې موږ کمپیوټر ته ورکو چې د هغه نمبر په واسطه باندې چې کوم یو شبکه موږ جوړه کړي دغه نوی کمپیوټر دغه شبکې ټولو کمپیوټر سره ارتباط نیولی شي وصل کېږي صحیح ده. لکه د مثال په طور باندې
یو دفتر کې چې دوه کسه یو کور کې دوه کسه دوه ورونه یو نوم خو نه لري که نه. اوس که چیرې یو نوم ولري ته چې نارې وهي هغه نه پوهېږي چې دا کم یو چا ته نارې کړې، او که بیخي نوم ونه لري دا خو امکان نه لري. نو دغه آی پي چې دی یو خاص نمبر دی چې د ده په واسطه باندې یا نوم دی چې د ده په واسطه باندې دا کمپیوټر د نورو کمپیوټرونو سره چې په دې نیټورک کې دی کمیونیکیشن کوي، خبرې کوي، ارتباط نیسي. که چیرې آی پي ورنه کې انټرنیټ سره وصل کېږي خو د نورو ډیوایسونو سره چې آی پي لري هغه سره دا خبرې نشي کولی. مثال په طور باندې زه اوس وګوره زه دې ځای نه غواړم چې حاضري چک کړم، زه غواړم حاضري الکترونیکي چک کړم. دا حاضري الکترونیکي ما ته آی پي معلومه ده، زه راځم سي ام ډي پروګرام ته، دلته زه لیکم ورته وایم چې پینګ دا یو کمانډ دی 10 150 15 زما په خیال 50 منفي. نو که چیرې ما ته جواب راکړه ګوره دا اوس ګوره ما ته جواب راکړه حاضري هغه ځینې جواب راکړه ما ته بلې خبرې کوي ما سره. که چیرې زما په کمپیوټر کې آی پي نه اوسي دا کمپیوټر نشي کولی هغه حاضري چې هغه دروازې خوله کې ایښې ده هغه سره ارتباط ونیسي. دا اوس وګوره زه چېرته یم او هغه حاضري چېرته ده، مګر اوس زه ورسره وصل یم خبرې کوي ما سره. ما ورته سوال وکړه هغه راته ریپلای جواب راکړه بېرته راته. خو که چیرې زه دغه آی پي لرې کړم ګوره دلته راشم دې ځای کې د چینج اډاپټر سیټینګ ته راغلم، دلته چې کله راشم دلته راغلم ګوره آی پي کوم ځای نه لرې کېږي دا وای فای باندې وصلې که په ایترنیټ پورټ باندې زه په وای فای وصلم. په دې رایټ کلیک کوم، په دې مې چې رایټ کلیک وکړو پراپرټیز ته راغلم، پراپرټیز ته چې راغلی دلته وګوره ما اوس فعلا چې موږ استعمالو آی پي دوه قسمه ده، یو آی پي ورژن 6 دی، یو آی پي ورژن 4 دی. موږ 4 استعمالو دې باندې چې کلیک کوم اوس آی پي لري ګوره زما د کمپیوټر آی پي څو ده 80 ده مثال په طور. دا آی پي یعنې مې ډسیبل کړه بند مې کړی. اوس وګوره هغه ارتباط قطع شو، دا مې بند کړو، انټرنیټ هم قطع شو، ارتباط هم زما بند شو سره. وګوره جواب نه راکوي اوس راته. نو دا په دې معنی چې که چیرې ته غواړې په یو نیټورک کې د نورو کمپیوټر یا نورو ډیوایسونو سره خبرې وکړي تا سره باید دماغه نیټورک خاص آی پي هغه چې کوم رینج دی هغه به رینج چې ته ویل کېږي او آی پي چې ته ویل کېږي دا ډېرې غټې قیسې دي. دا بیا تاسو په وخت سره وایي انشاءالله. صحیح ده. هدف مې دا دی چې دونه تاسو پوه شئ چې آی پي نه یې ته د هغه کمپیوټر د نیټورک د کمپیوټرو سره د نورو وسایلو سره ارتباط نشي نیولی. ګوره زه بېرته راځم دلته مې څه چلو که زه ورته یم چې آی پي ورته ورکوم. دا زموږ د نیټورک آی پي ده. دا تشریح بیا ډېر جنجال وخت غواړي هغه تاسو اوس نه تشریح کوم، صرف هغه آی پي خپله لیکم نور زه مخکې ځم. صحیح ده. دا الټرنیټیو ډي ان اس مې ولیکه. اوس زه اوکې کلیک کوم، چې کله مې اوکې کلیک اوس وګوره بېرته ارتباط زما هغه سره څه کېږي وصل کېږي. خو چې کله زه وای فای سره یو وصل شم زما وای فای تر اوسه پورې وصل نه دی ګوره ښه دا د وصل نه دی تر اوسه پورې، اوس وصل کېږي او دغه صبر وکړئ چې کله وصل شي. مثلا دغه مې واغېستو دا وای فای مې واغېستو وصل شوم که نه ورسره سفر راغله ما نه یوزر پاسورډ غواړي زه وصل شوم. چې وصل شوم دلته وګوره دا بېرته حاضري ما ته جواب راکړه، بېرته ما ته په ارتباط کې شو جواب یې راکړه. دا ریپلای په دې معنی چې هغه ما ته جواب راکوي بېرته. صحیح شوه. ما هغه ته هیلو ویل هغه ما ته ویل جوړې په خیر السلام علیکم وعلیکم السلام جواب یې راته راکړه. نو هدف مې دا دی چې تاسو کله غواړئ د لین د طریق نه د یو دفتر نیټورک ته وصل شئ د ایترنیټ آپشن کې به تاسو آی پي ورکوئ. که چیرې د وای فای د طریق نه غواړئ وصل شي وای فای کې پاسورډ آی پي ورکوئ. آی پي ستاسو کار نه دی، فقط دونه پوه شئ چې دې ځای کې موږ آی پي ورکوو. صحیح ده. بل شیرینګ آپشن دا نور شیان ټول د همدغسې قیسې ډېرې غټې دې نه تېرېږو. صحیح ده. وای فای باندې ما درته وویل چې وای فای که ته آن کې دا ګوره وای فای دې ځای آن کولی اف کولی شي هغسې نه کېږي. ګوره اوس بنده شوه وای فای، که دې ځای باندې کلیک کړم وای فای مې د کمپیوټر څه شوه بېرته آن شوه دا د راغله. دا بعضې وخت ولې کار نه کوي؟ په دې خاطر کار نه کوي چې ستاسو په کمپیوټر کې چیرې ډرایور انسټال نه وي. ډرایور پروګرامونه چې ستاسو په کمپیوټر کې انسټالیږي وای فای فعاله کېږي، مثلا آواز د کمپیوټر فعاله کېږي، بعضې خپله فعاله کېږي، بعض لپاره به تاسو سافټویر انسټالوئ که هغه انسټال نه کوي نه کوي. نو اوس ګوره بېرته دلته م آن شو، دې ځای نه م آن کولی شم هغه ځای نه م آن کولی شم، بس خبره خلاصه. ورپسې ایترنیټ کې خو موږ چې شی نه لرو، موږ د لین د طریق نه وصل ناستو انټرنیټ ته که نه دلته ما ته وایي ناټ کنیکټډ د ایترنیټ پورټ د طریق نه زه وصل نه یم ځکه زه د وای فای د طریق نه وصل یم. که چیرې د لین د طریق نه وصل یم دلته ما ته وایي کنیکټډ وصلې. راځو چې شته ایرپلین موډ ته راځم. دا که تاسو پام کړه کله چې تیارو کې پرواز کوئ یو ځای نه بل ځای ته تلیفونونه بند کوئ وایي ایرپلین څه ته ویل کېږي؟ تیارې ته ویل کېږي. ایرپلین موډ چې کله ته په تیاره کې تلیفون به بندی سویچ آف کړی. نو اوس که چیرې ته مثلا غواړئ چې خپل دا نیټورک بند کړي چې وای فای بل هر څه چې اوسي ستاسو کمپیوټر سره ډسکنیکټ شي نو هلته راشه ایرپلین موډ ته چې راغلی دا اوس آف دی ګوره
turn this on to stop all wireless communication. که چیرې غواړې ټول وایرلیس ارتباطات ستا بند شي نو په دې کلیک دا چې موږ کلیک کوو وای فای خپله ټول بند شو ځای چې سره وصل نه یم فعلا زما کمپیوټر وصل نه دی دا د امنیتي مسایلو په خاطر باندې زیاتره چې کله طیاري پرواز کې تاسو ته وایي تلیفون هم بند کړئ هلته یو آپشن د تلیفون کې ایرپلین موډ چې هغه کلیک کړئ ستا نه زنګ درته راځي نه زنګ ځي نه بلوتوت کار کوي نه بل شی کار کوي هېڅ شی کار نه کوي نو بیرته چې کله طیاره مثلا پرواز وکړو بره لاړه یا کېناستل ته کولی شي تلیفون بیرته خپل حالت ته راوړي بیرته نو دا چې تاسو آن کوئ اټومیټیکلی وای فای ورسره څه کېږي بندېږي نو دا یوه خبر بل بلوتوت زما د کمپیوټر بند دی که غواړې بلوتوت آن کړي په دې کلیک بلوتوت هم څه شو ستا د کمپیوټر آن شو بلوتوت باندې خو تاسو پوهېږئ چې کله یو عکس مکس شی لیږي د ده په واسطه باندې تر اوسه موبایل کمپیوټر سره بلوتوت باندې کنیکټ کړی چا طریقه یې ته یاد ده ټول ته که ته وکړم دا طریقه نو زده یې کې ښه ده زده یې کې په دې خاطر ښه ده چې اوس زه غواړم چې خپل د موبایل نه یو عکس ولېږم دې کمپیوټر ته بلوتوت د طریقه نه صحیح ده اول خو بلوتوت آن که بلوتوت چې د آن که دلته دې ساحه کې اوس ګوره کوم بلوتوت ډیوایسونه چې آن یې هغه دلته راځي ماته اوس ګوره دې ځینم کېږي خو په کمپیوټر کې یو بل خاص آپشن دی بلوتوت ډیوایس په نوم باندې دلته راځم ګوره دې سرچ ته راغلم دې ځای کې مې ولیکم بلوتوت چې ولیکې هغه آپشن خپله راځي ګوره بلوتوت ان ادر ډیوایس سیټینګ چې په دې کلیک کې بلوتوت آپشن فعاله شو دا ګوره دلته راغی آپشن اوس ما ته وایي چې مخکې زما هیډفونې دي ما سره دفتر کې هغه وایرلیس دي نو بلوتوت د طریق نه کمپیوټر سره زه وصل کوم نو ګوره ما ته وایي چې تا دغه یو وایرلیس هغه چې دې سره وصل کړی دی دا زه ریموف کوم بیرته دا مې ریموف کړي ختم شو که غواړئ تاسو یو بل شی دې سره وصل کړئ اوس د مثال په طور باندې دا تلویزیون ښه دا خو نشته دی زه خپل د موبایل هغه آن کوم بلوتوت ګورئ بلوتوت مې آن که خپل د موبایل دا مخکې نه ما کنیکټ کړی دی ورسره دا هم زه ریموف کوم دی نه دا مې ریموف کړو ښه اوس مې بلوتوت د موبایل خپله آن که دا مې چې آن که ګوره اوس کمپیوټر ته پیدا کړه د دې کمپیوټر نوم چیرې ډیسکټاپ دی دا یې پیدا کړه دا کوم ځای نه تاسو معلومولی شئ چې د دې نوم چیرې د مای کمپیوټر دس پی سي نه دی باندې رایټ کلیک کوئ پراپرټیز ته لاړ شي پراپرټیز ته چې راغلی د دې نوم چیرې ډیسکټاپ وګوره ډیسکټاپ نوي وي وي 119 دلته ګوره ډیسکټاپ نوي وي وي 119 راغلی ما څه چلو کو دلته هم ګوره چې زه کله بلوتوت آن آف کم زما د موبایل نوم دلته راځي راته چې کوم ډیوایسونه آن دي دلته او زه د دې ځای نه اخلم دې سره وصل کېږم چې کله دې سره زه وصل کړم ګوره دلته میسج راغی اډ نیو ډیوایس او دلته ماته میسج راغی اوکې مې کلک موبایل کې ګوره دا موبایل زما د سره څه شو پیر شو جوړه شو تر څو چې پیر نه کوي کار نه کوي اوس ګوره دلته دا په دې چې کلیک هغه دلته څه کېږي وصل کېږي دې سره ګوره دلته یو کوډ ماته راکړه دا کوډ یس مې کلیک کړ تر څو چې زما موبایل کنیکشن د سره وصل شي دا اوس ګوره وصل شو دلته دا وصل شو اوس زه کولی شم د موبایل د طریق نه کمپیوټر ته او د کمپیوټر نه موبایل ته چې شی زه ولېږم هغه هم شته دی هغه کېږي هغه خبرې جدا دي خو اوس موږ بلوتوت کې هستو که نه چې اوس په بلوتوت باندې خبرې وکړو صحیح ده نو اوس ګوره بلوتوت سره زه وصل شوم بلوتوت سره زما موبایل وصل دی کوم سمسنګ S5 نیو ګلکسي دا زما د موبایل نوم دی که زه څه غواړم دلته یې راولېږم صحیح ده دلته راولېږم نو دلته باید راشم دلته وګوره دې ځای کې د بلوتوت آپشن دی دې باندې رایټ کلیک دلته باید ریسیو ووایم ریسیو فایل او د خپل موبایل نه باید سینډ کړم هغه موبایل ته باید لاړ شم د مثال په طور زه یو عکس لیږم د مثال په طور باندې زه د خپل پاسپورټ لیږم د مثال په طور باندې راځم موبایل کې یو کمانډ دی په نوم د شیر ته راځم شیر هم چې واخېسته هلته به مې دغه نه وروسته بلوتوت واخلی ورته صحیح شوه شیر کې به چې واخلی بلوتوت هم چې واخېسته او دلته به ریسیو باندې کلیک وکړئ ما د کمپیوټر نوم باندې کلیک وګوره هغه عکس شو کاپي شروع شو دلته ریسیو هلته سینډ دا اوس وګورئ عکس کېږي کاپي کېږي زیاتره وخت کې زیپیا نه وي صحیح ده یا نور شیان نه وي که نه زیپیا خو تاسو ته معلومات څه ډېره اسانه طریقه د عکسونو د شیانو ته لیږلو ده موبایل نه کمپیوټر ته کمپیوټر نه موبایل ته ګوره عکس راغی چېرته راغی ما ته وایي سی ډرایو کې یوزر دلته ما ته هغه ادرس یې ښایي بیا هلته یو بل یوزر د سیفزاده په نوم هغه کې ډاکومنټ دی ګوره زه راغلم مای کمپیوټر کې سی ډرایو ته راغلم یوزر ته راغلم یوزر کې سیفزاده او سیفزاده کې مای ډاکومنټ دلته راغلم هغه عکس باید دلته راشي ګوره چې کله فینش باندې کلیک کړم زما د پاسپورټ عکس باید دلته راشي دلته به حتما انشاءالله چې راغلی
زه دا ویو زیاتوم دلته راځم لارج آیکن مې واغست دا د پاسپورټ زما راغلی دی. نو بلوتوث د طریق نه تاسو هم کولی شئ چې کمپیوټر سره شی وصل کړئ او هغه استعمال کړئ. په هر صورت بېرته راغزم سیټنګ ته راغلم نیټورک انټرنیټ آپشن ته راغلم دا بلوتوث مې بېرته بند کړ. څه مې وکړو دلته راغلم بلوتوث مې بند کړ خبره خلاص شوه بلوتوث او دا دلته مې بند کړه. بله مهمه خبر دا د موبایل هاټ سپاټ دی. ګورې تاسو موبایل کې هاټ سپاټ لرئ که تاسو پام کړئ که نه موبایل کې زما ډیټا د ما انټرنیټ فعال کړی 4 GB زه غواړم قاري صاحب نصرت ته انټرنیټ ورکړم دې ځینې هاټ سپاټ فالوم هلته یو یوزر پاسورډ ته ورکوم دی چې کله وای فای ته راشي هلته زما د هاټ سپاټ نوم راځي هغه سره کنیکټ کېږي چې کنیکټ شي هغه پاسورډ ته ورکوي زما انټرنیټ نه استفاده کوي. داسې هم تاسو کولی شئ چې دا کمپیوټر نه دی کوم نیټورک ته وصل اوس ګور دا کمپیوټر د کانټینټل نیټورک ته وصل دی. زه غواړم بغیر د دې نه چې د دې کانټیننټل هغه سیستم هغه یوزر پاسورډ باندې وغواړي خپل کمپیوټر نه د نور کسانو ته کنیکشن ورکړم. صحیح ده خو دا به نور ته نه ښي چې بیا هغې ټوله ورځ ستاسې کمپیوټر شاوخوا ناست دي او موږ ته انټرنیټ راکړه یوزر یې پرې بند دي که نه. نو دلته راغله موبایل هاټ سپاټ ته اوس وګورئ دلته فقط دا مشخص څو کمپیوټر هغه وای فایګانې دلته موږ سره ډېرې نشته. زه ورته وایم چې دا د موبایل هاټ سپاټ د کمپیوټر موبایل هاټ سپاټ آن کوم اوس آف دی آن مې کړ چې آن دې کړ نوم یې چې شی دی ګوره ډیسکټاپ نوی وی او سلونس دا بدلوم زه څه کوم دا بدلوم ایډیټ ته راځم ایډیټ ته چې راغلم ورته دې ته نوم ورکوم HIKIT دا نوم مې ورته ورکړ د وای فای د کمپیوټر وای فای ته نوم ورکوم HIKIT پاسورډ چې ورته ورکړی پاسورډ ته ورکوم ورته چې ABCD 82345 دا پاسورډ ته ورکوم صحیح شوه. نیټورک بانډویډ چې شی اوس وتم چې هر دی انتخاب کو هر یو هغه انتخاب اوکې مې سیف مې کلیک کو سیف باندې چې کله تاسو کلیک کو تاسو خپل موبایل ته لاړ شئ دلته وګورئ یو وای فای بل پیدا شو د چیش په نوم باندې وای فای پیدا شو د HIK د IT په نوم باندې دلته اوس راځي لږ زر صبر وکړئ باید راشي دلته HIKIT تر اوسه نه دی راغلی تر اوسه راغی نو څو ګورئ هلته راغلی دی. نو زه خپل موبایل خلاصوم تاسو وګورئ دلته نو پاسورډ چې یو ABCD 82345 دا د ما ته هم راغلی وګوره دلته راغلی دی صحیح. نو دلته باید راشي نه پوهېږم چې دا ول دا به یو آن آف کوم زه پرسوره دلته ګوره آن دی نه اوس ما ته ښایي 8 ډیوایسه کولی شي که موبایل کې کمپیوټر دی وای فای سره وصل شي فعلا صفر وصل هېڅ نه دی وصل. زه څه کوم دې باندې کلیک کوم دې باندې مې کلیک وکړو ABCD 8 1 2 3 4 5 مې پاسورډ مې ورته ولیکو او هغه وروسته کنیکټ مې ورته ویلې چې زه کنیکټ کېږم که نه دا زه کنیکټ شوم ګوره دلته ما ته وایي چې یو نفر دی سره وصل شوی دی او بیا هلته هغه د مایکروټیک یوزر پاسورډ هم درنه نه غواړي ګوره لکه اوس دلته د انټرنیټ سره وصل کېږي تاسو یوزر پاسورډ غواړي نو په دې خاطر مې ورته ویل چې چاته مه ښایي چې بیا ټوله ورځ به ستاسو دفتر څنډې ته ناست دي چې دا وای فای لاندې شي موبایل کې کېږي خو دا وای فای نشي کولی هغه د خپل ډیټا دی کولی شي هاټ سپاټ کې سافټویر دی سافټویر چې ورته انسټال کړي اوس ګوره کمپیوټر کې دې ځینې هم کېږي بعضې سافټویر نور خرڅېږي انټرنیټ کې هم شته چې هغه انسټال کړي ستا د انټرنیټ که د لاین وسي که د وای فای هغه هاټ سپاټ کوي درته کولی شي ملګري استفاده ترېنه وکړي صحیح ده. نو دا داسې حالات کې موږ استعمالو لکه ګورئ دلته 2 دفتر دي د قاري صاحب خالد او قاري صاحب ماز دفترونه نږدې دي یو بل سره که نه دې چې دی یو کنیکشن اخیستی د افغان ټیلیکام نه یو انټرنیټ کنیکشن اخیستی د میاشتې 2000 روپۍ ورکوي نو دیم چې د انټرنیټ ته ضرورت لري دا وایي چې وروره که زه اوس نوی کنیکشن غواړم ما ته لاین کش کوي او دا وسایل واخله او دا واخله دا د ستا دکان دی مثلا دفتر د شارنو کې دا څنګه سره ځای ما هاټ سپاټ د کمپیوټر هغه که آن که همیشه نیمې پیسې زه درکوم نیمې پیسې ته ورکوه بس خبره خلاصه مصرف به زموږ کم شي نو داسې هاټ سپاټ آن کوي هغه هم استعمالوي دی هم ته استعمالوي اسانه طریقه ده که نه مصرف هم کمیږي په دې باندې. نو دې ځینې تاسو کولی شي هاټ سپاټ شي کې آن کوي اوس ګوره ما ته وایي ډیوایس کنیکټډ 2 of 8 دا 8 ډیوایسونه نو فعلا 2 ډیوایسه کنیکټ دي او متوجه دلته ما ته وایي دغه که موبایل چې یو موبایل دی ګلکسي G7 کور دی دا وصل دی د دې مک ادرس دغه دی مک ادرس هم کاپي کوي ګوره او یو بل دی انډرایډ دا وصل شوی دی ورسېدلی او دته IP دغه IP ورکړې ده او د دې مک ادرس دغه دی مک ادرس هم که چیرې سبا ته منکر شي چې زه وصل نه یم ته راوړه د موبایل مک ادرس دی دا ګوره مک ادرس نه دې ځینې خو نه کېږي هغه دغه سیستم دی هغه زمونږ هغه چې زه بلاکوم
هغه دغه سیستم د قاری صاحب هغه دې نه بلاک کیږي دلته چې راشي دا اوس وګوره څو نفر دلته تقریبا 1900 اتیا مقدره سره بلاک دي مثلا دا اول نه چې شروع کړی دا اوس پر دونه جمع شوي دي چې څوک بلاکول ته دا ګوري دا مقدره څونه دي دا څوک چې ګیر ته راغلي بس هغه بس بلاک دي دا اوس وګوره اوس مثال په تور باندې زمونږ 303 اتاق کې 315 کیس ملمانه نشته دا مسلمانان لګیا دي وسیل دي ورته نو زما په ځای تاسو اوس تاسو هم بلاک کوئ نو د ملمانو یوزر ته ننوتي ده په هر صورت هدف مې دا و چې په دې شکل تاسو هاټ سپاټ فالو کولی شئ دا ډېره مهم اپشن دی ګورئ دغه ټوله برخه کې فقط دغه اپشن تاسو ته مهم دی چې تاسو یې زده کړئ چې موبایل کمپیوټر څنګه هاټ سپاټ کوئ تاسو او پاسورډ شیانو کې چینج کوئ دې ځینې تاسو ایډیټ ته ځئ هغه چینج کوئ صحیح شوه بل راغلم بېرته مې وای فای څه کړو موبایل هاټ سپاټ مې بند کړ ډسیبل شو دا یې اسانه طریقه ډیټا یوزیج کې ما ته ښیي چې اوسه پورې چې زه وصل شوی یم دغه وای فای کنیکشن نه تقریبا ودرېږي وبښئ راغلم سټارټ ته بیا سټارټ ته راغلم سیټینګ ته راغلم هغه نه وروسته نیټورک انټرنیټ آپشن ته ډیټا یوزیج ته راغلم ډیټا یوزیج ما څومره انټرنیټ استعمال کړی اوسه پورې ما ته وایي ته چې دې فعلا وصلې دغه وای فای سره او دې وای فای نه تا 402 MB ډیټا تر اوسه پورې دغه یو میاشت اخري کې یو میاشت چې کېږي دغه لاست 30 days یعنې یو میاشت تا تقریبا 204 MB ډیټا استعمال کړې ده او په لین باندې ایترنیټ باندې یعنی د دې طریق نه چې لاین زه وصل کوم ما تر اوسه هیڅ کمپیوټر انټرنیټ سره نه دی وصل کړی که وصل کړی مې هېڅ شی هم نه دی استعمال کړی دا وګوره 0 MB ده پکې که وای فای بدل کړم مثلا آل وای فای نیټورک ما ته وښیه وایي د ټول نه ښه دلته خو اوس نشته هغه نورې وای فای که نه صرف دا یو دانه دی نو چې بل وښیي تا ته وایي چې څومره ډیټا تا دنه استعمال کړی څومره دونه ته استعمال کړی کولی شي لیمټ هم کړي چې څومره ډیټا پورې دی کولی شي استعمال کړي څومره هغه نه پورته نه شي استعمالولی په هر صورت دا د وای فای هغه دی پراکسي او وی پی ان هېڅ ستاسو مربوط نه کېږي وی پی ان ډېر مهم آپشن دی زه خپل هم کله کله استعمالوم خو بعضې خلک ښه استعمالوي بعضې خلک خراب استعمالوي اوس دا زمونږ هغه کې دفتر کې سلیمان مالی بخش کې کار کوي زیاتره دا ویب سایټونه چې دا آنلاین پیمنټ کوي که نه ټرانزیکشن کوي هغه ویب سایټونه چې دي دا هغه کې بلاک دي نیټورک کې بلاک کار نه کوي نو هغه دپاره موږ وی پی ان استعمالو وی پی ان مې چې استعمال کړو د هغه لوکیشن بدلېږي دي مثلا کاناډا جرمني فرانسه هغه ځای کوي بیا هغه کولی شي هغه ټرانزیکشن آنلاین هغه انجام کړي یا بعضې سایټونه چې بیخي بلاک دي یا رسمي او غیر رسمي هر رقم چې اوسي بلاکي ته چې کمپیوټر کې وی پی ان انسټال کړي وی پی ان هغه نه بیا ته کولی شي چې هغه بلاک ویب سایټونه اکسس کې استعمال کې زه دلته راځم مثلا وی پی ان دوه قسمه دی یو سافټویر غوندې کمپیوټر کې انسټالوي ته صحیح ده معلومات سره اوسي ډېر ښه دی کمپیوټر کې مثلا ته غواړې چې چا وګورې چې وی پی ان انسټال کړه کوم دی که دلته راځه وی پی ان کړه که د هغه کې سرچ کې درته ښیي که وی پی ان انسټال یې درته وایي صحیح ده نو یو سافټویر غوندې د انټرنیټ ډاونلوډ خپل کمپیوټر کې انسټالوي صحیح ده او یو دا دی چې آنلاین هم شته هېڅ ضرورت نشته چې ته انسټال کړې اوس زه راځم دلته راغلم ګوګل کروم مې خلاص کړه ګوګل کروم کې ګوګل مې خلاص کړه ګوګل کې زه لیکم یو ډېر ښه وی پی ان چې زه خپله مخکې استعمالوله ټچ وی پی ان په نوم باندې دا ډېر ښه دی ټچ وی پی ان مې کلیک کړو دا آنلاین دی ته ضرورت نه لري چې مثلا ته هغه کې دا ډاونلوډ کړي ټچ وی پی ان باندې کلیک کړه زه اوس افغانستان کې یم که نه که چیرې زه دا کنیکټ کړم دې ځای نه اوس کنیکټ باندې ما کلیک وکړو زما لوکیشن کاناډا ښیي دا هکران هم استعمالوي کوم کسان چې هکینګ کوي اوس زه د یو چا فیسبوک هک کوم په دې خاطر چې ما معلوم نه کړي زه څه کوم زما لوکیشن چینج کوم کاناډا جرمني اوس زه کنیکټ یم د لندن نه دا اوس وګوره آفرین ورسېدلې مثلا افغانستان بعض ځایونو کې بعض ویب سایټونو بعض سافټویر ته اجازه نه لري چې هغه انسټال کړي خو که چیرې ته وی پی ان انسټال کړې کمپیوټر کې ځان لوکیشن دې ښیي کاناډا اجازه لري کولی شي هغه خپل موبایل ته ډاونلوډ کړي استعمال کړي نو وی پی ان ډېر زیات فواید هم لري خو بعضې خلک یې صحیح استعمالوي بعضې خلک یې غلط استعمالوي کمپیوټر دی بعضې صحیح استعمالوي درس دپاره بعضې فلمونه ګوري پکې صحیح ده نو زه دا اوس وګورو دې ته ضرورت نه و چې ما دا ډاونلوډ کړی وی تاسو وکتل اوس کنیکټ یم نو بیا مې څه کړه دې باندې مې کلیک وکړو چې دا ډسکنیکټ شي بېرته په دې مې کلیک اوس کنیکټ یم زه راځه که نه انپروټیکټ شي ګوره زما آی پي هم داسې بیخي آی پي مې بدلوي راته دلته ګوره ښه بیخي کلوز کوم ځکه ډسکنیکټ نه شو کلوز مې که خبره خلاصه شوه نو دا د وی پی ان مربوطه خبرې وې صحیح ده نو نن درس کې
مهمه خبره چې شوه چې تاسو څنګه د موبایل هاټ سپاټ آن کوئ آی پی چې شي د کوم ځای کې ورکول کېږي دا ټول نیټورک انټرنیټ آپشن کې کېږي صحیح ده نو وای فای چې ډسبل کې آن کوئ پکې په همدې شکل باندې که چېرته غواړئ ایرپلین موډ آن کړي د موبایل هاټ سپاټ آن کړئ نو وی پی این څه ته ویل کېږي دغه خبرې او دا ستاسو د نن ورځې درس 10% که زده کوئ 10% د درس تاسو نن ورځ مو ویلی فکر وکړه چې 80% مې زده کړه دا درس داسې نه دی چې زه تاسو ته تشریح کوم دی کې یعنی تقریبا 12 کاله ما درس ورکړی دی یو 3 کاله خو به ما 2 کاله خو به ما د خپل هم درس ویلی که نه نو څومره وخت شو زما د ویلو چې زه دونه په پوهېږم نو تاسو چې 10% زده کړه په دې معنی چې 80% مې زده کړی دی غیر حاضري مه کوئ په وخت باندې راشئ او خصوصا دا خبرې ټولې د نصرت دپاره دي چې باید په وخت باندې درس ته حاضر شي